ښه دوستانو، د تجوید په قاعده کې تاسې لحن زده کړئ. لحن په لغت کې غلطۍ ته وایي او په اصطلاح کې د تجوید خلاف قرآن ویل یا غلط ویل یا بې قاعدې ویلو ته دته لحن ویل کېږي. لحن په دوه ډوله دی، یو لحن جلی دی او بل لحن خفي دی. لحن جلی یعنی غټه غلطي او لحن خفي یعنی پټه یا خفیفه یا سپکه غلطي. لحن جلی چې ده لکه انعمتو دی ته وایي چې انهمتو، الحمدو دی ته وایي چې الحمدو، نو دغه ته لحن جلی ویل کېږي. او اوس لحن خفي هغه ته ویل کېږي چې صراط المستقیم ویل کېږي، ته وایي صراط المستقیم یعنی را باریکه ووایي، نو دې ته لحن خفي ویل کېږي. هغه جدولې به هم زه تاسو ته ولیږم انشاءالله. اسلامی لار چینل موږ سره دلته تاسو هر ډول دیني درسونه او معلومات کتلی شئ په لنډ ویډیوي شکل، او تاسو هم کولی شئ چې خپلې هر ډول پوښتنې چې وي په کمنټ کې راته ولیکئ او راویې لږئ چې مفتي صاحب درته ځواب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.